اوله مسله خو دا ده چې هر څوک چې د ځان څخه په دې مسایلو کې مفتي نه جوړوي، هر څوک چې د جواز او د حل فیصلې نه ورکوي. طالب وزیرانو نړیوالو عالمانو او افغانانو ته چیلنج ورکړ، وایي را میدان ته شئ که چیرې زموږ قانون د اسلام خلاف ګڼئ. جزئیات هم دلته وګورئ، چینل هم سبسکرایب کړئ. شیخ ندیم وایي د نجونو عصري زده کړې روانې دي. د لوړو زده کړو وزارت سرپرست ندا محمد ندیم د یوې پوښتنې په ځواب کې په داسې حال کې چې قهرجن ښکاره کېدو و د نجونو د زده کړې په اړه د علماو تحقیق دوام لري. که ثابته شوه چې د نجونو زده کړې جایز دي نو زده کړې ته به اجازه ورکړو، خو که تحقیقات دا وي چې نه دي جایز همداسې به پاتې وي. هغه همداراز وویل هر څوک د ځان نه مفتي نه جوړوي. که چیرې د نجونو د عصري زده کړو د رواوالي په اړه کوم اسلامي حکم لري موږ ته دې راوړي تر څو پرې غور وکړو. شیخ ندیم وایي اسلامي امارت هیڅکله داسې کوم کار نه کوي چې د اسلام او افغاني کلتور خلاف وي. بلخوا شیخ خالد د اسلامي نړۍ عالمانو ته چیلنج ورکړ. د طالبانو امر بالمعروف وزیر خالد حنفي د اسلامي نړۍ علماو ته چیلنج ورکړ چې که د دوی د امر بالمعروف پر نوي قانون انتقاد لري نو بحث ته دې ورسره حاضر شي. نوموړی وایي یو کال د دوی ملایانو د دغه قانون پر جوړولو زیار او زحمت ویستلی دی. خالد حنفي فاریاب کې یوې غونډې ته د وینا پر مهال ویلي هیڅوک حق نه لري چې د ناوړه دودونو له مخې د ښځو حقونه تر پښو لاندې کړي. ملي ټلویزیون نن یکشنبې د وږي څلور امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزیر محمد خالد حنفي له قوله ویلي چې حنفي فاریاب کې د دغه ولایت له چارواکو، دیني عالمانو او قومي مخورو سره په یوه غونډه کې ویلي چې هیڅوک حق نه لري چې د ناوړه دودونو له مخې د ښځو حقونه د پښو لاندې کړي. نوموړي زیاته کړې موږ د ښځو ټولو شرعي حقونو ورکولو ته ژمن یو او هر هغه څوک چې په یاده برخه کې شکایت لري شکایت یې اورېدل کیږي او حل کیږي. عام افغانان بیا وایي له دې ښکاري چې طالبان د نجونو زده کړو ته اجازه نه ورکوي او حرام یې ګڼي. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ کومنټ کې شریک او چینل هم سبسکرایب کړئ.